کتونکو زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله د یوې بلې مهمې ویډیو سره حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا د یخنۍ ورځې شپې دي، ژمی دی او خلک ځان د ګرم ساتلو دپاره خپلې کمرې ګرمې ساتي او بندې ساتي او د دې دپاره مختلف ذرایع استعمالوي، خو اکثر موږ اورو یا ګورو چې ډېر خلک د ناپوهۍ د لاسه د حادثو ښکار شي او د خپل ژوند د لاس ووینځي. د دې وجوهات څه کیدی شي او موږ ځان د دې نه څنګه بچ ساتلی شو، په دې باندې به نن زه په دې ویډیو کې خبرې کوم. اصل کې څومره چې هم ذرایع دي، که هغه موږ لرګي استعمالو، که هغه د ګیس هیټر استعمالو، که د بجلۍ هیټر یا زموږ په کلو کې چې خلک د سلنډرو دغه استعمالی، ګیس استعمالی، نو دا ټولې هغه ذریعې دي چې په دې ذریعه باندې موږ فیول سیزو او هیټ یا انرژي چې ده هغه موږ ترې حاصلو. اصل کې په دې کې کیږي دا چې کله هیټ پیدا کیږي نو دغه فیول له اکسیجن سره یو ځای کیږي او کله چې دغه فیول له اکسیجن سره یو ځای شي او اکسیجن دې ته پوری نو دی په کاربن ډای اکساید او په اوبو په ذراتو کې دی بدل شي. دغه ته وایي کمپلیټ کمبسشن یا پوره دغه چې دی دا فیول چې دی دا وسوځي او هیټ هم زیات پیدا کی. که عام طور باندې تاسو کتی شئ کله چې لمبه خیږي نو د کمپلیټ کمبسشن چې دی هغې علامت دا دی چې هغه لمبه چې ده هغه ودي. که دا لمبه ودي نو دې مطلب دا دی چې دلته اکسیجن پوره دی او هیټ پوره پیدا کیږي او کاربن ډای اکساید یا کمبسشن فول کمبسشن طرف ته ځي. کله چې دا اکسیجن په څه وجه کم شي یا زموږ کمرې بند دي او په ډېر وخته پورې دغه هیټر آن یا د لرګي سېځلی کیږي نو په دې کې اکسیجن کم شي او کله چې اکسیجن کم شي نو د انکمپلیټ کمبسشن یا دا فیول چې دی دا پوره نه سوځي د اکسیجن د کمۍ په وجه، ځکه چې دې ته خپل یو خاص مقدار اکسیجن پکاري. نو کله چې دغه فول کمبسشن نه کیږي، انکمپلیټ کمبسشن یې، نو د کاربن ډای اکساید په ځای چې دی دا کاربن مانو اکساید ګیس پیدا کوي او د دې سره سره چې دی کاربن ذرات هم پیدا کوي او هغه دغه چې کم دی هغه اوبه چې کم H2O چې کم پیدا کیږي نو هغه هم پوره نه کیږي، خو د هغې نه هایدروجن ګیس، امونیا او نور ګیسونه پیدا کیږي چې دا ټول زهریله ګیسونه دي او د وجود دپاره ډېر زیات خطرناک دي. اکثر خلک چې دا هیټر آن کی او کمره بند دی او دیو وده شي نو ډېر خلک دا هم وایي چې یاره دیو په بوی نه پوهېږي او دا لکه څنګه دا حادثه پیښه شوه. نو په دې کې غټه خبره دا چې یو خو دا کاربن مونوکساید خطرناک ولې دی؟ دا خطرناک په دې دی چې یو خو دا اکسیجن لیول کموي، یو خبره خو دا شوه. بل دا چې د دې مالیکول یا ذرات چې هغه ډېر زیات واړه نو هغه زر خورېږي. او بله د دې نه علاوه خبره دا ده، د ټول نه مهمه خبره چې دا ګیس چې کوم دی، کاربن ډای اکساید ګیس چې کوم دی، نو د بوی نه وي، دی لکه د هیڅ قسمه بوی نه پیدا کوي چې سړی په دې پوه شي چې یاره څه بوی راغی، د سوځېدو بوی راغی، د بل څه بوی راغی او ځان بچ کړي یا راپاسي یا په دې خبره پوه شي. تر دې حده پورې کم سپي چې لکه د پولیس یا نور محکمې استعمالي د څیزونو بوی کول لپاره، هغو هم د دیو بوی نشي معلومولی یا نشي ډیټکټ کولی. نو دا کاربن مونوکساید چې دی دا په دې وجه ډېر زیات خطرناک دی او د دې دغه چې مونږ کولی شو ادراک کولی شو نو دغه لمبه که تاسو ګورئ کله چې دا لمبه سوربیزن غوندې یا نارنجي کلر د دې نو د دې مطلب دا دی چې دا فول کمبسشن یا کمپلیټ کمبسشن نه کیږي، دا فیول پوره نه سېځلی کیږي او په څه نه څه شکل کې چې دی کاربن مونوکساید چې دی هغه پیدا کیږي. نو دې خبرې ته خیال پکار دی. اوس که په کمره کې مونږ لرګي بلو یا د ګیس هیټر یې زموږ سره یا د سوی ګیس هغه یا د بجلۍ هیټر یا که هر یو وي، خو د دې ښه طریقه دا ده چې لکه دې ته مونږ یو پایپ ولګو او په پایپ په ذریعه باندې دغه چې دی دا کاربن مونوکساید یا هر څه چې پیدا کیږي چې دی بهر ځي او اکسیجن ورته فرش راځي. خو ډېر دغه داسې کیسونه داسې یا د چا کورونه داسې جوړي چې په هغو کې دا نشي کولی هغو، نو بیا پکار دا ده چې دغه هیټر که هر څنګه هیټر هغو استعمالی، خو کم از کم نوي هیټر اوس چې راغلي په هغې کې اکسیجن سینسر لګېدلی، نو هغه چې کله اکسیجن یو خاص حد نه کمیږي نو هغو دا سینس کوي او هغه اواز کوي. نو په دې وجه هم چې دی دا د روکتام یا د بچ کېدو یوه ذریعه کیدی شي. بیا نور که مونږ د سلنډرو د ګیسونو استعمالو نو هم پکار ده چې یو خاص حده پورې کمره ګرمه شي او بیا چې دی هغه مونږ بند کړو ټول دغه که فرض که مونږ دغه پیپ نشو افورډ کولی یا نشو لګولی
نو په کار ده چې یو خاص وخت پورې موږ دغه اکسیجن سلنډر که هغه لرګي بلیږي که هر نمونه سلنډر خو چې هغې د پیپ نه نو د یو خاص وخت پورې دغه بلول غواړي او بیا نه. ډېر خلک به دا وایي چې هر په کمره کې چاو پرېږدو یا بره نڅا دغه را هوا راځي نو کمره بیا یخیږي نو د دې وجې نه په کار ده چې لکه د یو خاص وخت پورې دغه هیټر استعمال شي او بیا بند شي. بیا د هیټر لکه که تاسو د خپل حساب باندې هیټر اخیستی شئ ځینې دی چې دغه چې د هیټ پاس کوي د کنویکشن په ترو کنویکشن دی چې پنکې پکې لګېدلي ګرمې او په هغې ذریعه باندې کمره ګرموي هغو ځینې خلکو دغه خوښوي ځینې کنډکشن ډېر عام چې زموږ سره کوم هیټرې دي لکه هغه فیلامنټس چې پکې او هغه ورو ورو ګرمیږي او په هغې حساب باندې کمره تودېږي یا ریډینټ هیټر هم نن سبا راځي ریډینټ دی چې په هغه کې انفراریډ ریډیشن ځي او هغه ریډیشن چې کوم ځای باندې لګي نو هغه ځای ګرم وي لکه اوس تاسو یو خاص ځای ته نیسئ نو هغه ځای به ګرم وي او نوره کمره به یخیږي نو د خپل حساب باندې لکه تاسو دغه هیټرې کتی شئ. خو په دې هیټرو کې هم مهمه خبره دا ده چې لکه تاسو د اکسیجن هغه لیول چې دی هغه برقرار ساتئ. ډیر د دې نه بله دغه د بچ کېدو بله غټه ذریعه دا ده چې لکه په دې کې نن سبا دلته په کورونو کې هلته به هم چې په دې کې کاربن مونوکساید ډیټکټر یا سموک ډیټکټر ورته وایي هغه څیزونه راځي هغه په کار ده چې په هره کمره کې تاسو هغه ډیټکټر سموک ډیټکټر ولګوئ. دغه سموک چې دی سموک ډیټکټر یا دغه یو آله یا مشین کله چې هم د کاربن مونوکساید لیول د یو خاص حد نه زیاتېږي چې تاسو ته نقصان رسئ نو هغه ډېر تیز اواز کوي نو هغه اواز باندې ټول خلک راخیږي د کور خلک ځای په ځای په کور کې خلکو په هر فلور باندې لګولي دلته هم لګېدلي دي په هر کور کې په کار ده چې هلته هم تاسو دې خبرې خیال وساتئ چې لکه دغه ګران نه میلاویږي ډېر ارزان دي او که لږ ټوټې ګران هم نو د ژوند نه ګران نه دي نو دغه کاربن مونوکساید ډیټکټر یا د سموک ډیټکټر چې دی تاسو په هره کمره کې ولګوئ د دې دپاره که چېرته چا نه اور کولو پاتې شي یا یې خیال نه یا څه بل څه داسې حادثه پیښیږي نو چې تاسو په هغې باندې پوهیږئ چې یاره دی اواز کوي او تاسو ته پته لګي. دغه شانتې دا سموک ډیټکټر چې دی یو زما خیال دی چې د 5 نه د 7 کالو پورې کار کوي په هغه کې سیلونه لګي تاسو چینج کولی شئ او که نه یې د دې نه علاوه هم دا ده چې لکه که تاسو ورته پیپ هم لګولی خو پیپ کې بیا هم داسې کېږي چې اکثر فل کمبسشن نه کېږي او دغه کمپلیټ کمبسشن نو په دې کې هم دا پیپ اکثر بند شي او په دې کې دا کاربن ذرات که تاسو ټپ ورکړئ دا تور کې چې ترې رالویږي دغه ټول د کاربن ذرات دي. اکثر کو تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې اور بلیږي نو دا لوګی بره لاړ شي لوګی بره په دې ځي چې لکه دی د هوا نه سپکي نو دی بره ځي خو دغه لوګی چې کمی اکثر د لرګو د لوګی نو دا چې کله زیاتیږي نو دی تریخي او سړي لا اکثر دا دی چې ټوخی هم ورولي او ساه ورته هم بندېږي نو ده ته پته لګي چې دغه شي دا دلته لوګی ده دې ځای نه واته غواړي یا دروازه کولول غواړي یا نور څه خو په کاربن مونوکساید کې چونکې دغه بوی نه نو په دې وجه کله چې دغه اکسیجن لیول دی کم کي او کاربن مونوکساید زیاتیږي نو د دې اثرات چې په وجود یا د دې علامات چې کوم نو په سر درد راولي د هغې نه پس بیا سر چورلي وجود چې دی مړ غونته کې شي ساه لنډ شي اخر دا ده چې ساه بند شي او زړه حرکت بند شي او انسان د دغې حادثې ښکار شي. نو په کار ده چې ټول د خپل صحت نه آګاهي او که وجود ګرمول ضروري دي خو ژوند بچ کول هم ډېر مهم دي. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان.